السلام علیکم ټیکنیکل ریحان چینل ته ښه راغلاست ګرانو کتونکو. نننۍ ویډیو د همدې لپاره ده چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک پیج فالوورز ته اړولی شو، یعنې د فیسبوک آی ډي څنګه کولی شو چې فالو ته یې واړوو او فیسبوک پیج چې دی په لنډ وخت کې فالو زیات کړو. نو د همدې لپاره نننۍ ویډیو ده، نو څنګه کولی شو چې په نږدې وخت کې فالوورز زیات کړو او خپل د فیسبوک پیج یعنې فیسبوک آی ډي فالوورز ته څنګه اړولی شو. ډېره لنډه اسانه طریقه یې ده. ما څخه زیاتو کسانو پوښتنه وکړې چې د فیسبوک آی ډي بیخي زیاتې طریقې دي چې فالو ته یې څنګه واړوو. نو نننۍ ویډیو بیخي ډېره اسانه ده، ډېره اسانه طریقه یې فالو ته اړولی شي. نو راځو پر ویډیو پیل کوو. نو ملګرو تاسو به راشئ لایټ فیسبوک به خپل آی ډي لوګ آوټ کړئ، لایټ فیسبوک به راخلاص کړئ. زه راځم لایټ فیسبوک راخلاصوم. کله چې لایټ فیسبوک راخلاص کړو نو تاسو به راشئ خپل پروفایل ته. کله چې تاسو پروفایل ته راغلی نو تاسو دلته تاسو کتلی شئ چې زه 15 فرینډز لرم او دا آی ډي نوې ده، 15 فرینډز پکې لرم. فالو ته یې څنګه اړولی شم، په لنډ وخت کې زیات فالو څنګه زیاتولی شم. نو تاسو بیا راشئ په دغه 3 ډاټ چې لیکل دی په دا به کلیک وکړئ. زه راځم په همدغه کلیک کوم. نو کله چې په همدغه کلیک وکړئ دلته به تاسو راشئ په همدغه باندې به کلیک وکړئ. زه درته چک مارک همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. ټرن مور په دغه باندې به کلیک وکړئ. زه راځم په دغه کلیک کوم. نو بیا به تاسو راشئ ټرن ناو بیکن. نو دغه اوس ټرن ته اړوم. تاسو لږ ورته انتظار شئ. کله چې ملګري ټرن بیل ته به کنفرم کوئ. زه راځم کنفرم کوم یم. نو اوس به وګورو چې زما آی ډي فالو ته اوښتې ده او که نه ده اوښتې. اوس راځو بیک وځو چې فالو ته اوښتې ده. ماشاءالله ملګرو تاسو اوس وګورئ چې اول زما آی ډي 15 فرینډز یې لرل، نو آی ډي نه وه فالو کې. اوس تاسو کتلی شئ چې زما آی ډي فالو ته واوښته. 24 فالوورز لرم او 18 فالوینګ لرم. نو په لنډ وخت کې څنګه خپل آی ډي زیاتولی شو، نه خپل فالوورز څنګه زیاتولی شو. نو ملګرو تاسو زما آی ډي خپله تاسو د پروفایل تاسو وګورئ چې د سوشل میډیا عکسونه مې پرې لګول دی د افغانستان بیرغه. نو زه اکثره وخت د رقم عکسونه په دغه آی ډي باندې پورته کوم چې د سوشل میډیا لپاره وي. د سوشل میډیا عکسونه افغاني عکسونه پورته کوم د آی ډي باندې. نو هغه عکسونه بیا په ګروپونو کې شیر کوم. نو ورځ کې خامخا یو یا 2 پوسټونه پرې کوم. نو تاسو به همدغه طریقه ورسره کوئ چې خپل آی ډي م د څه شي په باره کې وي، په همغه طریقه به تاسو پوسټونه کوئ، یا د انلاین پیسو لپاره، یا د موبایل د زده کړې لپاره، یا د سوشل میډیا عکسونه. لکه زما چې سوشل میډیا عکسونه دي او افغان مو نوم ورکړی دی، افغاني عکسونه پورته کوم، د افغانستان ساحې یا د سوشل میډیا د افغانستان د بیرغو عکسونه پورته کوم. نو دغه آی ډي چې په همدغه لیول کې تاسو عکسونه پورته کړئ نو تاسو په لنډ وخت کې فالوورز زیاتولی شئ او ګروپونو کې شیر کړئ نو تاسو په لنډ وخت کې فالوورز بیخي زیات کړئ. او داسې نه چې تاسو آی ډي د یوه شي په نوم تاسو ورته عکسونه بدل پوسټونه کوئ، بدلې ویډیوګانې پکې پورته کوئ او په ورځ کې پوسټ نه کوئ، نو په دې خاطر مخته فالوورز نه ځي. نو تاسو خپله کتلی شئ چې ما اول 15 فرینډ وه، په لنډه طریقه ډېره ساده طریقه یې ده. نو تاسو بیا کولی شئ چې دغه انفالو کړئ، فالو نه یې څنګه اړولی شو. راشئ په دغه 3 ډاټ باندې بیا کلیک وکړئ. نو بیا به تاسو راشئ دلته د لاندې لیکلی دی ټرن اف موډ. نو دا نه کلیک کوم. دا نه کلیک وکړئ. دلته به کنټینیوس کوئ. کله چې کنټینیوس کړو بیا به ټرن اف کوئ. نو ټرن اف مو چې کله کړو بېرته به راوځئ. نو زه ګورم چې زما آی ډي فالو نه څخه اوښتې ده او که نه. نو زه اوس راځم. نو تاسو اوس کتلی شئ چې فالو نه اوښتې ده، بالکل اوښتې. ډېره اسانه لنډه طریقه. زه بیا راځم بیا یې فرینډ ته اړوم. زه غواړم چې فرینډ کې وي او فرینډ زیات کړم. نو بیا یې ټرن آن کوم. نو اوس ګورو چې فرینډ ته بالکل اوښتې ده او که نه. نو اوس به کنټینیوس کو. اوس بیرته بیک وځم. نو تاسو اوس خپله کتلی شئ چې فالو ته واوښته. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې خپل آی ډي فالو ته واړوئ، فیسبوک پیج فالو ته واړوئ او په لنډ وخت کې فالو زیات کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو حتما درسره لایک کړئ، سبسکرایب کړئ، مخکې له ملګرو سره یې هم شیر کړئ. مننه.